په دغه میاشت کې په 4 دو چې میاشتو سره خپل نفس دا د تقوا پابند جوړ کړي. رمضان مبارک دا په خپله د تقوی یوه عملی تربیت ګادو په دا کې د سړي عملی تربیت شي. تقوا دا ضروري نه ده چې یو سړی دا د رمضان مبارک میاشت کې رژا ونسي بیا دا ځون ته د تقوی اهتمام کو نه. حضرت مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه فرمایي چې کوم سړی په صحیح طریقه باندې رژا ونسي په هغه کې د خوراک نه ځون بچ کو، د څوک نه ځون بچ کو، د بدنظري نه ځون بچ کو، د ګناهي نه ځون بچ کو، د غلطې چارې نه ځون بچ کو، د تلاوت، د نفلې، د ذکر، د هر عبادت صحیح طریقه باندې اهتمام وکړو یا چې دا رژا دا په ټول نه غاټه د تقوی اول پوړېدو په ټول نه غاټه پوړېدو د تقوی ولا ځکه چې تقوی معنا دا ده چې میشتوس د الله تعالی په استحضار سره د ګناهي نه ځون بچ کی. یو سړی چې د الله تعالی په استحضار سره چې میشتوس الله تعالی پیدا کړي، الله تعالی میشتوس ویني، حاضر او ناظر دی، بیا میش د ګناه نه ځون بچ کی، دا د تقوی غاټه پوړېدو. علماء کرام فرمایي چې میشتوس په دغه میاشت کې تقوا څرنګه حاصلوي ځکه چې په دغه میاشت کې سړی رژا ونسي دغه سړی حیواني خواهشات ټول ختم شي. چې کوم غلط خواهشات وي د انسان هغه سړی په پښې لاندې کو. دغه وجه نه چې کوم سړی په صحیح طریقه سره رژا ونسي نو دا سړی د ګایز نه د وګا پر وژای وي، تژای وي، نیک اعمال کو د دغه سړی په سوچ کې د ګناهي تصور نرچي. دا سړی د ګناه طرف ته قدم هم نشي واخیستی. دغه سړی په تصورات کې، په خیال کې د ګناه شکل هم نرسي. ګناه ته د ورتلاګه ترغیب دا هم نه پیدا کېږي د په ذهن کې. دغه وجه نه سړی د ګناه نه بچ. نو که یو سړی په صحیح طریقه باندې رژا ونسي نو دا سړی د تقوی اعلی مقام ته رسېدلی دی، خو میشتوس ته د دغې قدر نشته. دغه وجه نه په 4 دو چې میشتوس خپل نفس دا د تقوی پابند جوړ کړي، بیا میشتوس ته د دغې میاشتې انوارات او برکات دا په صحیح طریقه باندې حاصلیږي. که میشتوس رژا ونسي او نور عبادت کې خو په توجه سره نه کی، خالص د الله تعالی د رضا پورې نه کی، په هغه کې بدنظري هم کی، غلطې چارې هم کی، دغه وجه نه بیا میشتوس ته هغه انوارات برکات په صحیح طریقه باندې دا کله نه حاصلیږي.